إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى وتوفيق سرا ننبه إن شاء الله مباركة دورة او یو علمی دوره شروع کو چې هغه تعلق ساتي د مسلمان د عقیده سره، او باقی کې به د یو مبارک کتاب شرح کو چې هغه نوم د کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد. توحید هم ټول پیژنو، دغه عام ټول ملګرو ته معلوم دی توحید څه ته وایي، خدای تفصیل به د کتاب کې شي. عقیده د مسلمان بسې د الله په باره کې وته څه عقیده ساتي، هغه کومې عقیدې دي چې هغه د شریعت خلاف دي، او دغه د لاسه انسان ګناګاریږي یا دغه د لاسه مشرک کیږي یا دغه د لاسه جهنم بلازمیږي ولعیاذ بالله، هغه به معلومه کی. او دا کتاب کچا وی او یادی کو ځان به پوکو نو هغه عقیده باندې به پوښي، کما عقیده چې الله بیان کړی په خپل کتاب کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. خو ډایرک موږ د کتاب شرح نشي شروع کوله، بلکې دا غیر مخکې یو څو اهمي خبرې، لکه مثال د دې خبرې وضاحت چې عقیده مونږ ولې زده کوو، ولې توحید زده کوو، د دې تفصیل وکړو ان شاء الله. درشن د توحید او زمونږ په منځ کې تړون څه پکار دی مونږ له، د دې خبرې وضاحت. او بیا دا کتاب چې چا لیکلی دی الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دا سوکو او د مبارک خو خلق سسوي اې د رښتیا دی وکړه، بیا دته نسبت چې کیږي د موحدین او غتم وهابیان ویل کیږي، د دې وجه څه ده؟ ولیدانم کې خو دې شو په دوی باندې دې ټول خبرو وضاحت وکړو د الله په توفیق سره. کوه او کوه نو څه خبرې بنن بیان کو سب ان شاء الله بل در سپریدو دا غینه بعد بیا کتاب شروع کو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. دا خبره یاد ساتئ چې په علمونو کې غوره علم هغه دینی علم دی. علم د دینی علوم ته وي دنیوي ته وي. اگر که زمونږ د خلکو د سیو سوچ جوړ شي او خصوصا د عوامو چې دینی سبق ته علم وي او د بل ته تعلیم وي، نو علم دی کړه کنه کته جو کړه مطلب ته دینی سبق وي، تعلیم دی کړه کنه دنیوي سبق، حالکه په دې فرق باندې څه دلیل نشته. علم او تعلیم یو شی دی، علم او تعلیم په معنی د زده کړې، علم دی کړه او علم دی څه کړه دی بیا ولته پوښتنه کی دنیوي او که دینی. نو په دې علومو کې غوره علوم چې به کې د مسلمان زره برابر شک نشتی، هغه علم دی چې هغه د الله سبحانه وتعالى دین سره تعلق ساتي. بیا د کوم علوم چې د الله د دین سره تعلق ساتي دا په خپلو کې په یو بل باندې فضیلت لري، ټول یو شان نه دی علم. دغه سره وځي دین زده کوم، نو دین کې ډېری خبرې دي، ډېر علوم دي، ټول یو شان نه دي، ټول یو شان نه دي. نو غوره علم هغه علم دی چې الله سره تعلق ساتي. په علمونو کې غوره علم کم یو دی
چې د الله سره تعلق ساتي. ولې غوره دی؟ ځکه هغه چا سره چې تعلق ساتي هغه غوره دی. لکه اوس خبرې د الله مشتي، خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشتي، بیا وروسته د صحابه کرامو بیا دې سره راځه. نو یو طرف ته د خالق خبرې دي چې غزال خبرې، بیا د مخلوق خبرې. نو د مخلوق دا خبرې په یو بل باندې فضیلت لري. د مخلوقاتو دا خبرې ټول یو شان خو نه دي. نو چې د مخلوقاتو دا خبرې یو شان نه دي، نو بیا د خالق او مخلوق خبرې به څنګه یو شان شي؟ خالق هغه خو به ډېرې اوچتې کنه. نو دغه شان کم علم چې تعلق ساتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، لکه اوس یو سړی د علم زده کوي، لکه څه کې وایي زه پیغمبر پیژنم او چې دا څوک دی، د څه کړي او د څه ویلي، دغه علم زده کو. دا اوچت علم دی. بل ته ته وایي ته څه علم کوې؟ زه هغه علم کوم چې زه به صحابه کرامو پیژنم، دوی څه ویلي دي، څه کړي، څه نه دي کړي. دې دواړو کوم یو علم غوره دی؟ کم چې تعلق ساتي چا سره؟ د رسول صلی الله علیه وسلم سره. نبی یو سړی وایي زه علم کوم دې دپاره چې الله وپېژنم. الله څوک دی، څه وایي، څه عقیده وساتم زه د هغه مبارک. نو دا د ټولو نه اوچت علم هغه علم دی چې ته د الله سره وتړي. الله دې ته وښیي الله څوک دی. ګوره په قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي فاعلم، پوه شه په دې خبره او زده که دا خبره. دا اهمه خبره چې الله وایي پوه شه. هغه څه ده؟ فاعلم انه لا اله الا الله. ځان پوه که په دې خبره باندې چې نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله، یعنی ځان پوه که په توحید باندې. دا بنیادی مسله. نو علم د توحید د په هر مسلمان باندې لازم دی. ها صحیح ده چې کېدی شي هر مسلمان تفصیلی علم ونه کړي، خو اجمالی په ټولو مسلمانانو لازم دی. ولې لازم دی؟ که څوک ته وایي چې علم د توحید ولې لازم دی، څه جواب وکړي؟ چې الله پې وپېژني. نو سره ولې الله پېژندل لازم دي؟ صرف د تعظیم لپاره بندگی به وکړي، تعظیم حق به وپېژني. دا ټولې خبرې دې تړلی شي. خو د افسوس خبره ده، د افسوس مقام چې ډېر نام نهاد مسلمانان خپل رب نه پېژني. صرف یو ټکی یاد کړی یا دوه، الله او خدای. دا مسله به بیا په منځ کې راشي د الله نومونه ده، خو زه کوم چې زموږ په معاشره کې چلېږي الله خدای بس. دا ته چې ورته الله وایې څوک دی؟ یاره پته نشته، خو کلمه مونږ وایو لا اله الا الله، څه کافران خو نه یو. دا ته چې ورته خدای وایې دا څوک دی؟ دغه علم هم نه دی کړی وي، اوس ته دوی ته پوښتنه کوي. دا خو دغه سره تعلق نه ساتي چې صرف علما به الله پېژني ته به یې نه پېژني. ته چې دا کلمه وایې لا اله الا الله، ولې ته مسلمان نه؟ نو چې ته ځان ته مسلمان وې، مؤمن وې، بیا ولې د الله د پېژنګلو ته خاص کې په علماو پورې، ولې به پورې خاص کې؟ او دا څه ګرانه مسله. الله څوک دی؟ ته ما علم نه دی کړی. دا څه خبره شو ما علم نه دی کړی؟ دا وړو ته دا مسلې خلک ښایي. موږ چې سبق وي وړوکوالي کې په اولني کلاس کې په اتنا کې په کیجي کې به راته دا سوال لیکلی و ستا رب څوک دی؟ ته د چا عبادت کې، ته د چا په لارې؟ دا خبرې د هغه وخت نه موږ ته ښولي. نو بعضو څه چل کړی دی، صرف حق یاد کړي دي. هغه څه چې ورته وړوکوالي کې ښولي بس هغه ده. ستا رب څوک دی؟ الله دی. ته د چا عبادت کې؟ د الله بس. نور مخې ته څه شته؟ هېڅ هم نشته. اوس دی د غیر الله په عبادت کې هم پروت دی، خو هغې ورته پته نشته. دی الله صرف دغه پېژني چې الله دی. الله صرف دومره پېژني وایي موږ یې پیدا کړي یو، بس دغه ته الله پېژني. نو ځکه بیا پتا کې ګناهونه ډېر دي. دا انشاءالله دا به ته زه بیان کوم په دې روانو خبرو کې چې کوم سړی چې د الله نافرمانه یي که نه ډېر، نو دی الله نه پېژني.
ګوره قرآن کې الله سبحانه وتعالی د علماء مبارک دا خبره کړې انما يخشى الله من عباده العلماء د الله نه چې ډېر یې د الله بندگانو کې علماء دي وجه صدا ځکه چې د علماء علم لري په الله باندې یعنی الله پیژني نو چې الله پیژني به ډېر یې نو څومره چې الله پیژني دومره به یریږي د الله نه نو توحید چې دی او عقیده د بنیادی مسله ده علماء کرام خصوصا د دې مبارک ملک او کم خبر من یادو کم صفت به دوی کو زمونږ په ملکونو کې دا یو فائدې ده ساتي کله چې مدرسه کې سبق وي او یا جامعه کې ته منطق ویلې کنه فلسفه دی ویلې کنه نحو صرف ویو کنه فنونو کې څنګه چې تاویږي فنونو لراځي نحو صرف او منطق او فلسفه کې د ځان سره منطق او فلسفه عقیده بیان کړي مسلمانانو ته دلته بنیادی مسله اولنی او اخرنی په دې مبارک ملک هغه توحید مسله هغه د عقیده مسله زه په زه درسونه د توحید او د عقیده زه په زه دورې د توحید او د عقیده په مدرسو کې په جامعو کې په سکولونو کې په هر ځای کې توحید او عقیده او ځکه د مبارک ملک تاسو بغیر د غلون د خبره کومه په دې کې به تاسو وی نه چرته درگاه چرته دربار چرته تعویز چرته کوډګر چرته جادوګر دا به کې نشته او کور کې دنه کوي نو داغه نه سو خبري دا خو د زموار نه دي کور کې دنه او دا خو دې سړي خپل کار خو بهرم چې دی دي نم دي وجه سره ځکه چې دوی وخت په وخت د توحید مسله بیان کړي دا وخت په وخت د توحید مسله بیان کړي علماء ته عوام ته طلاب علم ته ټول ته بیان کړي او هم دا طریقه د پیغمبرانو د دې علماء د ځان نه جوړ کړي موحدین علماء قدیم ملک دي که زمونږ ملک دي او قبل ملک دي هغه د توحید د مسلې لري زور ورکي دا غوي د ځان نه جوړ کړي دا د پیغمبرانو طریقه ده الله سوي وما ارسلنا من قبلك من رسول او ندی لګلې موږ ستانه مخکې یو پیغمبر الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون مگر موږ ته وحی کړی دا چې وای د خلکو ته چې نشتی دی عبادت حقدار مگر یو الله د پیغمبرانو طریقه ده نو بنیاد هغه توحید اوس مثال کې ته دعوت شروع کې او تبلیغ کې یو سړی ته موږ کوا موږ پرز دی لازم دی هغه سړی قبرونو والا تر مدد شوی هغه ته سجدي لګی تعویذونه استعمالي کوډګر دی جادوګر دی نظرانی منخت د غیر الله بنوم کوي او ته موږ کوا دا خبره صحیح ده نه طریقه غلطه ده دا سړی عبادت نه قبليږي دا مسله ان شاء الله راشي تفصیلا په دې کتاب کې د دې عبادت ته قبليږي د 50,000 پیری منځونه وکي الله دې یو منځوم نه قبلي نو څومره ظلم دی وسره وکړو راودي لګو په منځ باندې او خدای د پتر چې منځ نه قبلي رسول ظلمونه کو نو بکار دا وا چې تا ول په کړه وي چې الله څوک دی او دا به راشي ان شاء الله د کتاب په شرح کې هر پیغمبر چې الله ول نبوت ور کړی دی او دعوت شروع کړی دی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قوم زما بندگی دی واځي الله به کوئی ګوره د بل چا عبادت نشي کېده او نسوک د عبادت حقدار شته الله نه راو دا د نوح علی السلام نواله د آدم علیہ السلام نواله او د اخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم داغه پوری د دې ټول یو دعوت دی کوم بوتان چې د نوح علیہ السلام قوم جوړ کړیو او کته سره په دې دوره کې کیناسته ما سره والله توفیق درکو دا وګدی خو چې سړی به کوشش کوي او راضي ولو کینی پکې او مال الله توفیق راکو جون راکو
نو ان شاء الله دا ټول مسلې به تاسو زده کوئ چې دا شرک څنګه شروع شوی دی، ولې شروع شوی دی، د شرک ته راتلو اسباب څه دي، د ختمولو طریقه څه ده. اوس زمونږ په دې ملک کې چې کوم حالات دي د قبر پرستو د صوفیو دوی په باره کې به څه وایو، څه به نه وایو، دعوت به څنګه ورکوو، ټولې خبرې به زده کوئ ان شاء الله. نوح علیه السلام قوم د بوتانو بندگی شروع کړې وه، ود، سواع، یغوث او یعوق او نصر. بیا طوفان راغی، د بوتان ګډوډ شو. هم دغه بوتان دی مشرکانو شیطان ورته په خوب کې وخو راوي ویستو او څه په مکه کې کېښودو، څه په مدینه کې، څه په طایف کې، څه په شام کې، او بیا د هغه بوتانو بندگی شروع شوه. هم دغه بوتانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه ورننوتو، د بوتان ټول ختم. کم شرک چې د نوح علیه السلام په قوم کې شروع شو او د ختمولو د پاره نوح علیه السلام راغلو، د کوم بوتانو د عبادت ته ختمولو د پاره چې راغلو، هغه بوتان اخرنی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په خپل لاسونو مات کړی. نو مطلب دا شو چې د پیغمبرانو په منځ کې یو رشتہ ده، هغه رشتہ ده څه ده؟ هغه رشتہ د توحید او د عقیده ده. نو بنیادی مسله هغه به توحیدی او هغه به عقیده. راځو هغه ولنی سوال له موږ عقیده ولې زده کوو او موږ توحید ولې زده کوو. د ډیرو خلکو زموږ په دې ملکونو کې د توحید ټکي سره دښمنی ده، سره توحید سره. او کله چې ستاسو بیان کې ووري چې توحید او شرک، نو دې په وګ باندې صادر رواچي او صادر به وسندي روان بشي هم مړ. لکه مونږ چې ماشومان یو عقیده نه پیژني، دغه ته راوګرځو زه د عقیده او سوته پوسو کوم چې ته پیژنې کنه پیژنې. تا چې عقیده پیژندلې نو مستا په لاس باندې تعویذ نه وي. تا چې عقیده پیژندلې ستا ګاډي ته توري چړلې نه وي. تا چې عقیده پیژندلې ته بابا او درګاو دربار لنتلې. تا چې عقیده پیژندلې ته به قبرونو نه خولولې. تا چې عقیده پیژندلې ته به قبرونو خوري نه خولې. تا چې عقیده پیژندلې ته به نظرانه او منښت د غیر الله په نوم نه کولې. تا چې عقیده پیژندې ته به پیغمبر ته یا رسول الله مدد نه ویلې. تا چې عقیده پیژندې ته به یا علی مدد نه ویلې. تا چې عقیده پیژندې ته به پیر بابا را مدد شنه ویلې. تا چې عقیده پیژندې ته به لوی ځوان په باره کې د خرافات او د غلطي او د منګړت خبرې نه کولې. تا چې عقیده پیژندې نو د تندې به د الله نه لو بل چاته نه لګولې. تا چې عقیده پیژندې نو په زړه کې به د محبت د یو الله سره وي. تا چې عقیده پیژندې نو تا به مخلوق او خالق نه یوځای کولې. و موږ هم عقیده پیژنو، چې عقیده پیژنې چې ځان ته پوښتنه چې عقیده پیژنې کې نه پیژنې. د دې توحید ته کې سره ډېر خلکو نه لګي. ما دا خبر تاسو ذکر کړی او ډېره فائدہ منه ده او به ذکر کوم. زمونږ په ملکونو کې دوه قسمه خلک دي، نقصان ده او نقصان ورکوونکي. یو قسم ستاره رابطه ختمي د الله سره، دویم قسم ستاره رابطه ختمي د رسول الله سره. څنګه؟ اولنې قسم هغه دي چې تو الله ته چې وي دعاګانې غواړي د الله بندگی کې، مړوي ته ګناګارې ستا خبر الله ته نرسي، نو دا اولیاء الله پسې زرازه، قبرونو ولا پسې زرازه، دي دربارونو درګاونو ولا پسې زرازه. ولی ته ګناګارې ستا خبر خو الله ته نرسي، والعیاذ بالله. د دوی په ګمان کې زه خبره کوم او دې مسلې تفصیل به ان شاء الله په درسونو کې راځي. دغه خبرې رد نو سوکو نو ایتب اولیاء الله پسې ځه، نو رابطه دل ختم کړه د چانه د الله نه رابطه ختم شو. اوس ګرځلې ونه، اوس ګرځي چې ته دربار او درگاه باندې به پروت بنګي چرس مرس بس کې او زه د پلاني سره پیری مو زه د پلاني سره مرید یم او ما د پلاني سره بیتونه کړي. ګرځلې ونه چې کله دې پرې خو د الله توحید او کله چې د الله سره رابطه پرې خو د په دغه دربارونو کې وبه ملاوي خلکو ته. الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ عقیده یک یوازې په یو الله باندې ده. والله لازم چې الله زمونږ د تندې نه پریدي چې بل چاته ټیټ شي. عزت یو مقام الله موحد لور کوي، الله نه شرمي. وګوره مشرک ته د تندې په ورځ کې په شلو دیر شو زینو کې ټیټي یو شلو دیر شو زینو کې د سجدي لګي. پلانی سیب لمنډي وي، پلانی سیب لمنډي وي، پلانی سیب لمنډي وي.
او زمون خو دغه معلوم دی راشي جمعه ته الله د تندې ولګو وجاړه رب العالمین بدله دعاګانې قبول کړي سړي ګور دی عزت ته وګوره ځه د قبرونو خوري موږ نه خورو په قبرونو لاسونه نه راکاږي لاړ شو که چې د مقبرې ته لاس اوچت کو دعا وغواړو د مړي دپاره د چا نه د الله نه موحده مسلمانه او مؤمنه وروره دا ستا دپاره زیری ده او خوشحالي ده چې الله سبحانه وتعالی ستا رابطه هغې د خپل ځان سره جوړه کړې ده نو دویم قسم خلک زموږ په ملکونو کې څوک دي چې د پیغمبر نه به دې رابطه ختموي هغه د څنګه ته حدیث بیان کو مسله دې بیان په دې موته نه پوهیږو کې دا کتابونه ګمراه به شي او مذهب خپل مذهب مضبوط راټینګ کړه امامانو نچوړ بیان کړی دی امامانو څه بیان کړی نچوړې بیان کړی په نچوړ به څه خلک کړه فایده د ذکر کوم دا خبره غلطه ده دا خبره غلطه ده چې د امامانو خبرې د قرآن او حدیث نچوړ دي ولې غلطه ده یو څه وجود لس اولنی یو شی چې کله نچوړ کې کنه نو څه چې هغې نه د اوبه وځي هغه فایدهمني هغه باقي پالتوي هغه به غوزار کړي نو په قرآن او حدیث کې پالتو شتي شي دوی چې نچوړ راویستلی شي دا غلطه خبره د قرآن او حدیث نچوړ څه چې نچوړ یو شی چې نچوړ کې ته چې کله د مالټې جوس جوړې مالټه نچوړ کې کنه هغه پټ او هغه څه کې غوزار کړي اوبه او جوس هغه پاتې کې دا فایدهمند دی باقي پالتو ته غوزار کړي دغه شان نیمبو دغه شان بل شي وی قرآن او حدیث نچوړ خدا خو نچوړ شو هغه نور کوم څه غوزار کړي هغه نور کوم څه غوزار کړي دا خبر غلطه نچوړ دا ګوره دویمه څنګه چې د پلاني صاحب خبره ټولې د قرآن او حدیث نچوړ دي خو انسان دی او انسان لپاره خطا غشتي نو له خطا یې نچوړ د قرآن او حدیث خانو ته ویرولې د حدیثو کتاب کېده لکه کېده دا جی دا صحیح بخاری کېده صحیح بخاری کېده صحیح مسلم کېده پلاني کتاب کېده او ته د مولوي صاحب سره پر رابطه کېش نو ستا رابطه ختمه کړه د چا نه د رسول صلی الله علیه وسلم نو چې د یو سړي رابطه ختمه شوه د الله نه او بیا یې رابطه ختمه شوه د پیغمبر نه نو دی به کوم ځای کې کامیابي ومومي کامیابي خو لاړه دړې وړې شوه په څه کې چې دا ختمه شوه زي په زي الله سو يطيع الله واطيع الرسول او د دغه رابطه ختمه کړو چې رابطه ختمه شو نو پاتې شو نو الحمدلله زمون په درسونو کې هم دا دوه خبرې ډېرې اوري او زمونږ هم دغه دوه اصول اطيع الله واطيع الرسول والله په دې باندې موږ د مرګ پورې قائم او دائم ساتي نو په درسونو کې دغه دوه خبرې باوري توحید او اتباع الله د الله بندگی یوازې د پیغمبر تابعداري یوازې همدغه زموږ په درسونو کې او د دې د لاسه ډېر یارانو زموږ سره نه لګي نو خو چا سره زموږ سره پوله پټې نه دی شریک خو د دې د لاسه نه لګي چې دا خبرې کې بس خلک لکه دیږي په ما پسې کنځلې او بدرې ډېرې دي دا سړی نه زما د علاقې نه چې د ژوند کې لیدلی ما نه ما پیژني نه زما سره شراکت شته خو صرف دا کنځلې او بدرې دي د ټولې دې د لاسه چې عقیده توحید بیانوم او عقیده د اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوم او بیانو به ان شاء الله مرګ پوری رسول صلی الله علیه وسلم د مرشي په درسونو کې معاذ بن جبل رضی الله عنه نصیحت کړو یا معاذ لا تشرك بالله معاذ الله سره شرک نک ان قتلت او حرقت او عذبت او قطعت کسوک دی ټوکړي ټوکړي کوي کسوک دی سیزي کسوک دی مړکې کسوک در عذاب در کوي کسوک دی جیل ته اچي کسوک دی بدنامي کسوک دی هر څه کوي خو توحید با نه پریدي او دغه زموږ منهج دی الحمدلله د چا په کنزلو د چا په بدرودو سره کوم د الله توحید پریدو دا خو موږ ډیر بوزدل او ډیر بې ایمانه خلک یو بیا موږ نه عقیده توحید ولې زده کوو موږ دا سوال زه د دې جواب در کوم په لسو نقاطو کې عقیده ولې زده کوي وروره توحید ولې زده کوي وروره وراشه جواب واوره زه توحید ولې زده کوم اولنی وجه دا ده
اولنی وجه ده او ما درس په اوله کې وموي په ابتدا کې چې په علمونو کې اوچت علم هغه د عقیده علم دی ځکه یې زده کومه په علمونو کې اوچت علم کم یو دی هغه د عقیده علم دی نو ځکه یې زده کومه نو عقیده اهم ده د اخلاقنا عقیده اهم ده د آدابنا عقیده اهم ده د عباداتنا ځکه چې اولنې واجب په مسلمان باندې عقیده زده کول رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دغه لګو معاذ یمن ته نو سیوته وی اولنی مسله د توحید ده ځکه موږ یې زده کوو رسول صلی الله علیه وسلم دیار لسکاله په مکه کې تیر کړی دیار لسکاله د هجرت نه مخکې او د دیار لسکاله د توحید او د عقیده دعوت چلولې دا په علوم کې اوچت علم دی نه ځکه موږ یې زده کوو دویمه وجه د توحید عقیده دې لپاره موږ یې زده کوو چې خپل عقیده برابر کو خپل عقیده برابر کو وجه ده چې عقیده اساس ته په دې باندې د نور عمل بنا دي نو ته چې کله بلډینګ جوړې لاندې سکے بنیادونه چې نو بدی بنیادونه به دیوالونه ولاړي او د چتونه به ولاړ چې بنیاد نشي ستا دیوال او ستا چت بس راټینګ شي او سبه راټینګي یې دي سی وای چې کله ته په دیوال کې کړکۍ جوړې نو اول بس جوړې کړکۍ اول به دیوال لګي نو دیوال نه بعد به کړکۍ جوړې نو کې سړی راولګي دیوال نه کړکۍ لګي راټینګي بشي کړکۍ څنګه به راټینګي ته کړکۍ نو موږ عقیده دې لپاره زده کوو توحید دې لپاره زده کوو چې خپل عقیده برابر کو اسنه چې ته په شرک او کفر کې پریوزن الله بر لبی اعمال نه قبلې نه دې دوی موجه شو درې موجه موږ عقیده دې لپاره زده کوو چې د شرک نه بيزان وساتو ولې لکه توحید وې ولې عقیده زده کې د دې لپاره چې د مشرکینو د قبر پرستو د صوفیو د دې خلکو د اعمالونه او د گمراه فرقو د عقایدونو بيزان وساتمه او دا مسله د ساتي وره چې سو پوری دی شرک نه پیژندل نو توحید نشي پیژندل پورا او څوک چې څه شي نه پیژني نو غالبا پکې پریوزي وزته تر شراب بوتل کې د مخه ته او ته دا ونه ویم چې دا شراب دی په دې کې د نقصانات دي نو کې دي چې دا شراب اوس کې تګای شوی یا مل مرغه او دا یخ پرته دی بوتل اجي کې تر واغستو یره و به اسکما لنور جوسو په شان بینه ودیسکو نقصان دا وشولې دا نقصان دي درسو شو چې تا دا شراب نه پیژندو او کته دا شراب پیژندل نن به تا شراب نس کړی نو د درې موجه شو درې موجه څه ده چې ځان په د شرک نه وساتو سلورمه وجه دا شو چې د عقیده او د توحید د علم د الله سره تعلق ساتي نو الله سره د ډیر محبت د لاسه منګ د ډیر عزت کو توحید د چا سره تعلق ساتي د الله سبحانه وتعالى د ذات سره تعلق ساتي نو څومره چې ستاسو د الله سره محبت دي دومره به د توحید سره محبت دي د دې لپاره عزت کو پنځمه وجه ده توحید موږ دې لپاره عزت کو چې د الله نه وېریو چې د الله نه وېریو شوې ده څنګه هغه دي توحید کې یو مسله ده راځي چې الله نومونه دي او صفات دي تفصیل به راشي ان شاء الله نو د الله یو نوم دی السميع البصير اوریدن کې او څه لیدن کې دا د عقیده مسله ده کنه ته توحید زده کو عقیده زده کړه دا مسله مخې تراله نو چې تا ته پته ولګي چې زما رب هر سینی او هر سوري به ګناو کې به ګنا نه کې نو عقیده مونږ دې لپاره زده کو چې د الله نه وېریږو عقیده دې لپاره زده کو ته چې الله پیژنې به تیریږي چې نه پیژندل به نه یریږي ولله المثل الاعلى الله خو چت مثال له اسی کبري مخلوقات کې یو کس تاسو رکینی او په سپینو کپړو کې نشي ساده کپړو کې
ته نه پیژنې چې دا څوک دی او د هغه په مخ کې لګیا ګډې وډې مو او په حکومت پسې خبرې کوي چاره ته اشاره وکړه وې دا سړی خفیه ادارو کې کار کوي د حکومت کس دی اوس ته وپېژندو د ده په مخ کې وبیا ته چې د ګډه وډه ووایې ولې نه وې ودې پېژندو که نه چې دې نه وپېژندلی نه یېرېږي ته چې دې وپېژندو بیا یېرېږي نو د کم رب چې دې پېژندلی نه وي والله که ته ویېرېږي او چې دا رب دې وپېژندو بیا به ته یېرېږي دا ته پته وي زما رب دا دی الله یې دا صفت په موږ کې پیدا کړي د الله نه یره نو دا څویم سبب شو پنځم شپږم سبب که څوک وایي چې ته عقیده ولې زده کې نو عقیده زه دې لپاره زده کومه چې د شهواتو نه پې ځان وساتم او اووم سبب د دواړه یو ځای ذکر کوم ځکه چې نږدې دي یو بل ته اووم سبب دا دی دې لپاره عقیده زده کوم چې د شبهاتو نه ځان وساتم د دواړو کې فرق کوي یو دی شهوات او بل دی څه شبهات فتنه د شبهاتو فتنه د شهواتو فتنه د شبهاتو دی ته وي لکه دا غلطی عقیده غلطی نظریه لکه ته ولې عقیده زده کې چې زه د شبهونه او د شکونو نه ځان وساتم ګمراه فرقو د عقایدو نه ځان بچ کما نو فتنه د شبهې نه ته بچ شو فتنه د شهواتو یعنی د عام ګناونه د شهوات دي ستا شهوت ته وایي چې دا ګناه وکړه یو سړی د والعیاذ بالله زنا کوي نو دا دی په فتنه د شبهاتو کې واقع دی که په فتنه د شهواتو کې واقع دی شهوت ورته وایي چې ته زنا وکړه نو سړی به ماته وایي چې د عقیدې د فتنې د شبهاتو سره خو کار شته خو د فتنې د شهواتو سره څه کار یې ورسره شته که نه که د الله پېژندې نو په فتنه د شهواتو کې به پروت وي نه به پروت به د زنا نه کوله به د شراب نه څکو به حرام نه خوړو به دوکې نه ورکولې به په ناحق مسلمان نه وجنو د ټولې خبرې چې په دې کې رانوتې دي دلاسې چې د عقیده برابر نه الله نه پیژني رسول شو و اتم سبب خو واضح دی عقیده ولې زده کې چې علم مې ډېر شي علم من خلت ناس د سره پاره علم د کمولو لپاره ډیرولو لپاره شبهات ما وضاحت کوي شبهات څه ته گمراه نظریه د شبهات چې په دین کې د شک پیدا کوي د شبهه ده د دین بزن څنګه بچ کې د عقیده په بنیاد بزن بچ کې لکه مثال ته لاړې د انګريزانو ملک ته او الته یو کس ته د شبهه را واچوله چې تا الله نه دی لیدلی نو څنګه دی په ایمان راوړی یو ملحد ته دا خبره وکړه دا اوس فتنه د شبهاتو د شهواتو شبهات شبهه رااله عقیده ولې زده کې د دې لپاره چې د دې شبهې جواب ورکړم دغه زما مقصد واضح شو د دې لپاره زده کوم چې د دې قسمه ملحدینو او د اعتراض کوونکو جوابونه پیو کما ان شاء الله را بشي پر روان درسونو کې شبهه د غیر مسلمو او دغه جوابات ورته خیمه د دین آشنا شبهه دي او وسره نه بیانوم بیان به کوم د باغ ځکه چې به جواب وکم ځکه دې څه ته پریدم نو بیا ټول شپه به سوچ کې په خبرو کار نه کیږي چې ته دا وځه 15 وخت مونږ کوم ځکه دې لپاره علم پکار دی امام ابو حنیفه رحمه الله یو پر درس کوو دغه شان یو ملحد په سره غي اعتراض به شروع وي زما یو څو اعتراضات هغه ویک ولنه اعتراض د دې چې الله لیدلې هغه نه الله نه لیدلې چې نه لیدلې ایمان دې څنګه راوړي وی دویم دا چې ته چې شیطانان بم جهنم ته ځین او خدور نه پیداین ور ته پور باندې عذاب څنګه ملوي وی دریم دا چې هر څه الله کوي چې هر څه الله کوي نبی عذاب ول انسانانو ته ملوي
د دې دریو کې دي چې تاسو مخکې جواب زما د خلینو اوریدلې د قسم ځکه به تاسو یې ناشنا نه ښکاري نو که څوک اول پر ووري نه به تم په سوچ کې دې څه جواب وکم هغه ته نور څه نور څه نشته ا دې منبر نه راکو جو هغه کو جمعتونه به دقه شانو خاور او شګه او کانی دا به پراته نو به په خاور کې واچول او خټینه یو مضبوط بال جوړ کو دا ککری بوشت ابه هوش کی چراغ نو په امام صاحب باندې کیسو کو داوی وکړه قاضي بسله امام صاحب راوته الله بندوي تاسو سره گزار دي کړو یا ولې دې کړو وې د څه سوالونه کړو نو جواب ورکړو وې دغه مې جواب ورکړو علم چې لسړي سي دې لپاره وځه عقیده زده کو نا قاضي سي بوته چې موږ په پوه کې چې تا دا څنګه پوه کړې کدر دې جواب یې نه به خو وې د ما ته ویلو چې تا الله لیدلې ما ته نه وې چې نه دې درسنګ دې بیمار راوړې مولا جواب کوي څنګه نو د ته وی ما چې ته وښتې دړو وې دړ زه به وښه کړم ته دړ خبرې نو ته دړ لیدلې چې ته دړو خدای وې ته ما ته وی چې ور مسنګ زاور کړی کی د چې ما په دې خاور باندې وښتو په دې خټه باندې دې به وښه شون دیم د خاورې نه پیدا دي نه دې څنګه خاور په خاور باندې نقصان وته رسید ته څنګه نقصان ورسید ولکه دام خاور او دام خاور دریم دوی چې هر څه الله کوي نو انسان ته ولې عذاب ملوي نو دوی به په ما باندې کیس کړي زیدل تر اوسته خو مطلب دا چې د انسانو اختیار شته کنه د انسان اختیار شته د الله د اختیار لاندې ځکه خدانن په ما باندې دغه دا وکړي خو زما به اختیار وو وخلق تو غلی شو قاضي سیبون به امام صاحب ته سني شو ځکه جواب ورکړ او دا جواب بغیر د دینه کېدون نه تا به څنګه وکړو بغیر د دینه خدای د علم چې سره دې سني چې اسی ته په چا باندې گزارونه کې ځل مجاهد ډیری کې د علم سره تعلق ساتي هغه سره علم او به جواب کولای شي خچ دا قیدې نه زده کړي او غیرت ته بکی په الله باندې الحمدلله په هر مسلمان کې نبی تاسو سره صرف یو لار ده هغه چې د سړی به وਹੀ دي چې کنه یو سړی ستا پر رب پورې وخندل وي اعوذ بالله تبسک چې علم د سر نه سبق ها بس دغه ولر په دې کې دوی خبره نشته نه سیدا سزا د ملویږي نه ملویږي اغم د علماو د قاضیانو د حکومت وخت کار دی خود دیزی که زما استام یو زمواری ده د دې چې په الله پورې خان دي د دې سره څه شوبې دي دغه جواب کول غواړي کنه دغه لپاره بس کې دغه لپاره باقی دي است کې نه د شبهات هغه مسله شو انا اتمه مسله موږ ذکر کوله چې علم وسره ډیر شي نه هم مسله ولت عقیده است کې نه هم وجه چې ځا الله ته نږدې شي لکه موږ اوس عقیده کې اسماء او صفات وایو د الله صفات باور د الله نمونه باور نه د الله سره به محبت ها ډیری کې کمیږي به ډیری کې لکه زه بل مثال درکو یو حدیث کې د رسول صلی الله علیه وسلم وی الله یو انسان ته وکړو نو وی خندل دا د الله صفات ته څنګه دغه شان سره خای یو صحابي را پاسه وی رسول الله صحابه کرام بصرو کې وښ کړه یو بګره پاسه یا رسول الله او يضحك ربنا الله خد رسول صلی الله خد الله خد محبت ډیر شو شوق ډیر شو دا غرب طرف ته چاغه خان دي کله به زره د غرب سره ملایګم چاغه خان دي نو بیا دا وی ناشنا خبره وکړه نو بیا دا غرب نه موږ نشو نه امید کېدې چې هغه خان دي هغه به زموږ ګناهونه مو بخي هغه به موږ سره د رحم معامله مو کی لکه چې خان دي د دوی دا شوق او جذبه چې ډیره شو دا محبت د صدر اساس کې چې الله او پیژند یو صفت و اوریدو خیالم دې کنه نو دې چې ته په دې عقیده کې ډیره مسلې موږ راځي مخې ته نو د الله سره به هغه محبت هغه به ډیریږي
لکه مثال بل درکم خیر دغه خبره وګدش حدیث کې درځي چې د قیامت پر ورځ به आवाज وشي چا چې د چا بندگی کول التزي هر باطل په باطل باندې چې د باطل معبود بندگی کړي د هغه په سی روان موحدین به ولاړي نو الله برخکار شي او دوی ته به وي تاسو څه کوئ او څه ته ولاړی ناغو بوتي چې مونږ خپل رب ته ولاړیو ځکه چې مونږ دغه بندگی کوله انو ټول لاړو عقیده مونږ دې لپاره زده کوو توحید دې لپاره زده کوو چې په هغه ورځ مونږ په دغه کسانو کې پاتې شو کوم چې الله ته ولاړی چې ته لاړ نشو خو دې خو نشنه چې باباګانو ولا سره روان شو چې هغه تم ټول عمر چغي وایي الله دې موږ ساتي یا په صلیب په روان شو یا په بوتانو په روان شو یا په ګټو په ونه په روان شو موږ غواړو دا او الله تعالی سوال کوي چې یا الله موږ ته غوا کوو په دې خبره باندې چې عبادت او بندگی یک یوازې ستا کوو یا الله خو دومره نه چې دغه بندگی کې رانه کمې زیاتې کیږي نو یا الله ته مو بخي الله دې توحید د لاسه په موږ ټول باندې رحم وکړي او د دې توحید د عقیدې د لاسه دی رب العالمین د څومره ملګری چې په دې جمعات کې ناشته او څومره چې د بیان اوري او څومره چې ګوري الله دې دې ټول د دنیا او د آخرت مصیبتونه حل کړي د سوی موجه شو نه هم سوجه نه هم چې الله ته بنږدې شو لسمه وجه د اخرنی ذکر کما لسمه وجه هغه دا چې ژوند نه غمونه او مصیبتونه ختمول غواړو ځکه عقیده زده کوو سره وجته ناشنا خبرې عقیده زده کول د ژوند مصیبت ختمول او کنه څنګه یو سړی غریب دی بیمار دی بچی نکیږي مشکلات دي هر څه ورته دي عقیده دا چې دا هر څه د الله په لاس کې دي او الله چې سکی به کې خیری جونی د خوشحالو شو کنه شو خو چې عقیده او ته نه معلومه نه دې په غمونو مصیبتونو کې خنه نه وته ما سره ولیدا چلو شو ولی زما حال داده ولی دي الحمدلله ثم الحمدلله مونږ ته چې هر قسم مصیبت راشي ډایرک زمونږ ذهن کې دا خبر راشي د چا طرف نه دی د الله سبحانه وتعالى طرف دا الله طرف نه راغلی مصیبت الله طرف نه راغلی ولی نو د الله په هر کار کې خیر دی نو ظلم خو مطمئن شي نو دا یو وجه شو یو لسمه وجه بل ذکر کوم یو لسمه ذکر کو بده به اکتفا وکړو یو لسمه وجه عقیده د دې لپاره زده کومه چې د خپل مسلمانانو اصلاح وکما د خپل قوم معاشري او ملک اصلاح وکم ځکه چې الته شرکیات شتي د مشرکین عقاید خوري چې دغه مخنیوي وکما او ته دغه وخت پورې نشي کولای چې سو پورې دي چې سو پورې د عقیده نه زده کړي او دا زموږ د اوسره خیر خوایي د چې موږ د عقیده زده کو غوته بیان کو نو د توحید سره زموږ تعلق هغه دی چې د توحید سره به ټولو نزيات محبت کې وجه لري چې د توحید د الله سره تعلق ساتي بیا به د توحید زده کې اوس موږ د مجلس کې نشو زموږ د یو خبر یادې ساتي مخکې د دینه چې د عقیده د کتاب موږ شروع کو اول مسله اول کار پتا باندې دا لازم دی اوریدون کیا ویلیدون کیا چې د دې توحید سره به محبت ساتي اولنې کار بس کې محبت دویم بیا به ازدکه محبت نه بعد به ازدکه ګوره که محبت ته سره نه به نشي ازدکوله دریم پزړه کې به مضبوطه اراده ساتي چې زه دې لپاره ازدکوم چې عمل وکوم او سلورم چې دې ذکر نو بیا په عمل کې کوشش وکې مهنت وکې او کې دې شي دا غیب دې عمل په لار کې ته مصیبتونه مراشي خو ته به خپل لار باندې مضبوط ولاړې او
پنځمه خبره سچ دي زده کړو پاغي کې چې کله ته غلطي نظریه او عقیده دا واوري دا غینه بزن بچ ساتي او اخرنی خبره غدا شو ته نصیحت چې د مرګ پورې به په دې عقیده باندې مضبوط ولاړی الله دې په موږ مضبوط ساتي د دې نه مخکې چې موږ د کتاب شروع کو د زماده خبرو غاولنی څه شو پس کې تیر شو عقیده زده کړه عقیده ولې زده کو او طالب علم چې د درس لراغلی دی د توحید د عقیده او د توحید د درس په څه تعلق یې څه چل وکړي هغه موږ ذکر کړو مختصر دا کتاب چې د کتاب التوحید د دې خپل نوم دی کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبيد توحید هغه توحید چې هغه د الله حق ته بندگانو باندې خدای دې باندې بم دلیل راشي پر روان درسونو حدیث کې رسول هم دا خبره کړې دا کتاب لیکل دی الامام المجدد شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله دا نوم اوریدل کنه دی هو ډیر اوري دا نوم به ډیر اوري خصوصا داغونه چې توحید سره نه لګي داغونه به ډیر زیات اوري د دې مخکې چې موږ دا کتاب شروع کونو دا سړی خو پیژندل غواړي چې دا څوک دی دا کتابي چې لیکلی او د سیرت خو تفصیلی سیرت علماء په لیکلو هم کړي خو زه به مختصر بیان کوم چې دا څوک دی د کنیت ته ابو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي نخبل نومي محمد دي نپلار نومي عبد الوهاب دي نیکه نومي سليمان دي التميمي ځکه چې د بنو تمیم خاندان سره تعلق ساتي او سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وی زما په امت کې چې د دجال سره سخت مقابله کوي هغه بنو تمیم قبیله والي او دی شیخ هم د مشرکین او د دجل سره مقابله کړې ده النجدي نجد دی علاقه ته وی دا مونږ چې بکیو د ریاض او خوشه د علاقه قسم او د ټول د تسویل کی نجد نو د دې علاقه د نزکو ته نجدي ویل کی امام دی د توحید مجدد دی هغه دین را تازه کړو چې هغه د خلکو نه ارشیو هغه توحید را تازه کړو چې خلکو د خپل اندې کړو شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په عینه کلی کې پیدا شوی دی په 1115 هجری کې 1115 نو د نن نسو کاله مخکې څوک زری حساب کولای شي 1215 1315 د 300 کال شو تقریبا 300 سره پاسه شل کال مخکې د تیر شي په عینه کې لګي عینه وسمشتي هغه وخت دي سعودي عرب په وخت کې نو شنو یو ملکو هغه وخت دي چې هر علاقه باندې به یو امیرو د قبيله د قوم به مشر بس د دې چې بس یو هغه فیصله وکړه نو د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دې پیدا شوی د بکمزي کې په عینه کې او علم ابتدایي علوم د خپل پلار نه زده کړو دغه چې پلار په وخت کې قاضي وو او دې ځنه دا مسله ده ساتي چې اصل کله برابرۍ نو باغی به چې ورسته سره ازي غم برابرۍ نو د پلار دیندار سره واغه عالم نو زوی دا غنه تربيت واغست ورکوالي ناغه کته چې زما د پلار سکه سنه کې دا غنه متاثر شو نو ابتدایي علوم د خپل پلار نه زده کړو به نور دي خپلوانو نه چې علما پکې هغه سره کېناستو او بالکل پوړو کوالی کې لسو کالو ته نو رسیدل چې قران یاد کو بیل حجاز ته د حج لپاره حجاز د مکه مدینه طائف دی ته وي التل نو حج وکو او د اغزي د علماو سره کېناستو د غوینه علم زده کو
بیا د هغې نه بعد لاړ عراق ته. الله چې چاله مقام ورکوي ګوره هسې نه ورکوي. مونږ خو دا غواړو چې ته لږ درس ته کېناستو الله رانه سم دغه جوړ کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه. د دې لپاره به محنت کې کوشش کوي. ګنټه درسي به یې کې د عباس سیدی نه سل بانې جوړې کړي. نو بیا لاړ عراق ته. نو په عراق کې د علماو سره کېناستو نو هلته شیخ رحمه الله ته احساس وشو چې دین په مشرق کې دی او حالات زمونږ د علاقو په کوم ځای کې دي؟ مغرب کې دي. د جزیرة العرب چې دی خصوصا او دا علاقې د دنګ دنګ قبرونه، د قبرونو ته سجدې او دا تعویذونه او دا چې څومره خرافات دي دا په دې علاقو کې. هغه دا سوچ کو چې دا خو ډېر غټ کار ماته پاتې دی. ور چې کله اخلاص ته پکې اراده دې وکړه که نه نو غټ کار به ته الله آسان کړي. دا اوس یعنې ما ته خپل رور له دعوت نشي ورکولی، داسې ده که نه، خپل پلار له نشي ورکولی. او دې څه وایي زه وځمه د جزیرة العرب تاریخ بدلومه. دا ټول د توحید عقیدې ته رابلم، د عبادت د غیر الله نه به راوباسم، عبادت د الله ته د الله په توفیق سره د عزم حق شانې وکړه د الله په توفیق سره. ولې چې اخلاص پکې محنت و کوشش. واپس چې کله راغی، زه مختصر بیانوم د سیرت، واپس چې کله راغی نو د توحید هغه پرچار یې شروع کړو. نو د دغه علاقې چې کوم امیرانو مشرانو هغو ورته ووی خبرې ډېرې ښایسته کې، خبرې ډېرې ښایسته کې، خو خفه نه شي ځکه چې ستا په دې خبرو کې د خلکو سره دشمنیانې به جوړېږي او موږ مقابله نشو کولی دې دشمنیانو. نو شیخ رحمه الله د خپل کلي نه راووت او لاړ درعیه ته. درعیه پېژنې که نه پېژنې؟ دا دلته چې اوس د نږدې مخکې خو لرې وه ډېره، اوس هغه آبادیانې دومره شو چې نږدې شوه بلکل. دغه درعیه، دې درعیه ته شیخ رحمه الله راغی. درعیه ته چې راغی نو په هغه وخت کې د درعیه امیرو الامام محمد بن سعود رحمه الله چې هغه د سعودي عرب چې دا کوم حالي باچا دی ملک سلمان د دغه په نیکونو کې راځي. نو امام محمد بن سعود رحمه الله او د ده په منځ کې ملاقات وشو. پوه یې کو وی زما دا د دعوت دی، دا مې سوچ دی، دا مې فکر دی، ته څه وایې؟ هغه پې سوچ وکړو، ښه ډېر پې مطمئن شو. نو بیا دواړه کېناستو نو وی کوو به څه؟ ته څه وایې امام محمد بن سعود رحمه الله ورته وی وی څه وایې؟ ته ګوره الله دې د خپلو بندګانو لپاره بندګان پیدا کوي. نو څه وکړو؟ هغه ورته دا وی د زور کار به ستاسو وي، د دعوت او د علم او د شبهاتو جوابات او د مناظرو د ټول کار به زما وي. امام محمد بن سعود رحمه الله یو ناشنا تاریخي خبره وکړه. وی بالکل چې ته څنګه وایې دغه شان به کوو، ته زموږ نه یې او په موږ کې ستا وینه تویده، زموږ وینه تویده دي، ستا بېعزتي زموږ بېعزتي کېدل دي. روانو کې د ځان سره امام محمد بن سعود رحمه الله د توحید د برکته الله امام محمد بن سعود د لدیس باچاهي ورکړه چې اوس هم قایم ده او انشاءالله د قیامته پورې به قایم وي. دا توحید برکت دی. نه په وخت کې د هغو سره څه ایټم بم یا جازونه مازونه یا داسې شي نه مینه نه و، خو برکت ته څه شو؟ برکت ته توحید و. الله ولدي شي باچاهي او د ملک او د زور او د چې تاسو صحیح نه د عزت دول الله ورکړو. ولې؟ ځکه چې د دوی په نیکه کې خیر و. هغه د یو عالم دپاره او د توحید د عقیدې دپاره هغه دومره محنتونه او کوششونه کړي. الغرض مختصر دا چې امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله شروع وکړه، کوم ځای کې شرک، بدعات، خرافات، وسیلو د غلطې عقیدې څه به یې لیدو، په هغې باندې به رد کوو. علماو ته یې رسالې ولیکلې ښه په حکمت سره.
دعوت یې مخې ته روان کړو. ښه امام محمد بن عبد الوهاب رحم الله باندې خلک بهتانونه هم لګي، دا به ان شاء الله پر روان درس کې ذکر کوم. زموږ سره اوس وخت لږ پاتې دی چې هغه څه بهتانونه چې خلک یې پې لګي. دلته دا خبره ساتي چې امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوت ورکړي د قرآن او حدیث ته، خپل ځان ته نه دی ورکړی، خو صرف دومره ده چې دا دعوت وو په شریعت کې، خو دوړه پې راغلې وه. څه پې راغلې وه؟ دوړه ورک شوی و، ده را تازه کو بس. اصل ځان نوي مسلې خو نه دي بیان کړي. ځکه دا کتاب چې کوم دی زما په لاس کې ده، دا کتاب التوحید، په دې پاسې لیکلي دي للشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. د دې نوم سره ډېر خلکو نه لګي، صرف د دې نوم د لاسه. دا خبره نه ښه واضح کوم، زموږ د مسلمانانو او پښتانه به پوه شي، د دې نوم د لاسه بس. په دې کتاب کې د نه قال الله وقال الرسول وقال الصحابه. ځکه یو عالم تذکره کوله، سعودي عالمو، هغه وی زه بهر ملک ته تللی وم، نو هلته مې د بعضو علماو سره ملاقاتونه وکړو، نو په هغو کې ما شرکي عقاید وموندو. خو دله څنګه دعوت ورکړ؟ نو وی لاړم او د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا کتاب مې ځان سره راغستی او ما ورته ویل چې شیخ هدیه ده ستاسو لپاره. وی داسې وکتو کتاب التوحید محمد، دا خارجي، دا تکفیري، دلته راپسې راوستو ولا کتاب ویش لو گزارې کو. وی زه را روان شوم او ځان سره مې سوچ کو چې غلطي زما وه، په کچره حکمت سره مې کار کړی. کتاب مې یوړو دکان ته، وی ما ورته ویل چې دا ګته لرې کېده را پاسه ده، او په دې باندې یو بله ګته ولګوئ، داسې عنوان یې په هغې باندې چې نصیحتونه یا بل څه داسې، خو چې دا عنوان او دا څه دې لر شي. ښکلی زبردست کتاب مې ورله جوړ کړو، بل اوس پسې ورغلی مې، ما ورته زما نه غلطي شوې وه، پرون زه پوه نه شوم. دا کتاب باندې ده ستاسو لپاره دي. چې واړه راواړو پاڼې وکتل چې په اوله کې دغه موحد نوم خو نه راځي، چې نوم سره یې نه لګي. نه نوم پکې د هغه نشته، کتاب یې کېښود. وی ما ورته ویل چې زه به راشم بیا یو هفته دوه هفتې بعد. وی چې راشه. وی زه چې لاړم هفته دوه هفتې بعد، نو هغه شیخ ناسو او په ټیبل باندې ورته هماغه کتاب پروت و کوم چې ما ورکړی، درس یې کوه. بیا چې کله درس ختم شو، ما سره ویل ما ته الله بنده ډېر قیمتي کتاب دې راوړی، هغه مسله بیانوي او آیت او حدیث، آیت او حدیث، آیت او دا د چا دی دا کتاب؟ او مونږ اورېدلی. وی ما ورته ویل چې ویم درته او په زړه دې لاس کېږده اوس. دا د هغه سړي کتاب دی ته چې گزار کړی په اوله ورځ، خو ما وله صرف د له پاسه ګته مې دې بدله کړې. دشمني د نوم سره دی، لکه ستا د نوم سره څه کار؟ ته دې سړي خبرې خو واوره، د څه ویلي دا بس به لګي. دا چې ځان ته اهل حدیث وایي، سلفیان وایي، د دوی خواله مه ځئ. نو د دې نوم د دې سلفیت نه د خلکو زړه تور کړی. ته پرېږده سلفیت او ته پرېږده اهل حدیثتوب، راشه ما سره کښېنه. که زما دا خبرې د غلطې وموندې زه ملامته، او که ستا دا غلطې وي ته ملامته. خبره ختمه شوه. زما د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د نوم سره څه دشمني ده؟ که چېرته د ده په دې دعوت کې دا وایي چې راشئ خلکو، زما یو نوی مذهب دی، په هغې پسې روان شي، زما پر رای پسې روان شي، نو بیا ملامت و که نه و؟ ملامت و. او د دغه خلکو خبرې هم برابر وي. دا کوم چې وایي چې د ده دعوت به نه قبلوي، بیا به د دوی خبره برابر وي. خو دا کتاب به انشاءالله موږ وایو دلته په شریکه، او تاسو به یې واورئ. والله العظیم دا انسان الله دې د په قبر باندې د رحمتونو باران راووري. د دې انسان چې د الله سره څومره محبت و، هغه به تاسو د دې کتاب نه اندازه ولګوئ. او د ده په دې کتاب کې د اوس نه درته وایم، بیا به تاسو هلته واورئ، آیت به اورئ، حدیث به اورئ، د هغې په وضاحت کې د صحابه کرامو او د تابعینو اقوال به اورئ. بس نور به کیسه نشته. او دین هم دغه دی.
نو اوس دا د توحید د عقیده امام محمد بن عبد الوهاب د ځان نه جوړه کړې ده نه امام محمد بن عبد الوهاب یو سړی دا وی بس خلک مونږ ته وی نو مبارک وی د دې وهابیانو د مذهب په سعودي عرب کې یو عالم هغه جوړ کړی دی ګینه درې نیم سو کاله مخکې دوی ځان ثابت کړي دا خبره بس صحیح وي چې دوه خبرې پکې وي یو چې مونږ دا دعوه کړې وي چې مونږ د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مقلدین یو قرآن او حدیث ته نه ګوري یا اول پکې دا وي دویمه چې امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله یو نوې مذهب جوړ کړی وي بیا به دا خبره صحیح خو امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دی کتاب ته ګور اسی یو مثال درکوم دا کتاب چې کولاو کې ګوره چې لازم خو مطمئن شي او چې کوم ملګری دا پروګرام یې چې هغه مطمئن شي امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نزار شمه كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون د دې ځینې سره کتاب شروع کړي د ځان له مذهب جوړي څومره علماء چې کتابونه لیکلي دي نو کتاب چې شروع کړي نو لیکي ان الحمد لله لیکي بیا دا ولیکي کتاب مې ولي کو بیا دا ولیکي کتاب مې په ست طریقه لیکلی دی خدای انسان دی د لیکلي دي د کتاب شروع کیږي دي ځنه دا وره بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اشکال راغی تپوس راغی چې ولې د نور علماء په شان کتاب نشورو کو جواب وکوي د توحید ته دومره درون دی چې د مخ کې نور خبره لایق نه دی جراش نو پرې دې چې دغه ځینې کتاب شروع شي هدي انسان مبارک خلک پروپاګاندا کوي دا کومي خبرې چې تاسو بیانوم حقایق ته بیانوم ول لازم چې د سترګې او نظر به مروخانه شي ان شاء الله چې د څنګه انسان ټول عمر خاورې کړي توحید د پاره په دې ملک چې تاسو شرک نه کنه دا د الله توفیق دی دا غینه بعد د امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مهنت ته او ورسره مهنت د امام محمد بن سعود رحمه الله الذي دوړو وبخي دغه مهنت اسی ذکر نه کله سوچ کومه دی علماء ته می سوچ لاړ شي چې لکه هغه خپل جذبه په ډیروم چې وګوره پلاني عالم دومره مهنت کړي وګوره پلاني دومره کړي دته می سوچ لاړ شي چې دی انسان ناشنا میټر سٹارټ کړی دی نه کیانو ځکه چې د کله دعوت ته توحید کو جزیره العرب الله د شرک نه پاک کو توحید پکې راغی او وقت توحید د اوسه پورې دی ویبا او ثواب بچا به روان دي په د به روان دي صبر نه کین د کټلی ناشنا میټر د نه کینو دی انسان لګولې او بیا د بچی نوسی کړوسی د ټول علما دي دا وسی د دلته وزیر شؤون اسلامیه د اولاد کې راځي مخکې چې کوم وزیر اسلامي د بچو کې راځي د مفتی صاحب چې د سعودي عرب د بچو کې راځي یعنی څومره خیر الله سبحانه وتعالى د په قوم کې خو دی صدراسه د لاسه چې کله د الله لپاره مهنت وکړي الله د بچو کې برکت واچو نو دغه عقیده اس خپل طرف ته خو دعوت نه دی ورکړي ډیری سختي پیراغلي دي خو هغه د خپل خبرونه نه دی واپس شوی دشمنان توحید او دشمنان د عقیده هغه هر وخت کوشش کړي دي چې دې بدنام کی خو الحمدلله دا غیره پر هغه مهنت به ډیرو کوشش به ډیرو بیا په دې باندې یو نوم کې خو دې شو الوهابیه وهابیان د بدنامولو د پاره چې دې سکو بدنام کو د دې خبرې وضاحت به ان شاء الله پر روان درس کې کومه چې د وهابیان چاته وي ولی په موحدینو باندې د وهابیانو نوم پرې خو دې پر روان درس کې وضاحت وکړه امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په 1200 کال د هجری کې بیمار شو او بیماری به زیاته شو او مکه بیماری کې د الله سبحانه وتعالى سره ملاقات شو ماغه بیماری کې وفات شو او دنیا کتابونه لیکلي چې کې مشهور کتاب دا کتاب التوحید کشف الشبهات د دې سړي کار د عقیده سره یو کتاب لیکلی کشف الشبهات ما شرح هم کړی د الحمدلله په درسونو کې
د مشرکین د شبهات او جوابونه تفسیر کې بعض کتابونه لیکلي دي اصول الایمان د ایمان اصول یو کتاب لیکلی دی مسائل الجاهلیه مسائل هغه مسلې چې جاهلیت والو کې وي او غیر ځان ختمول وړ یو کتاب لیکلی فضل الاسلام یو کتاب لیکلی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر او دې نور ډیر کتابونه سیرت کې لیکلي کتابونه الله دې برحم وکړي الله دې وبخي او الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي او څوک چې د سره بغض ساتي او حسد ساتي الله دې دغوی دماغ په دې حق خبره باندې کولاو کی او الله سبحانه وتعالى هغوی ته صحیح عقیده او نظریه نصیب کی من ګوره د شیخ محمد بن عبد الوهاب نه رګولې په نسب موږ د کم ځای د کم ځای نه د نن دریم سو کاله مخکې شکر دریم سو کاله مخکې کوم سوی به ویلې چې دله پیسې ورکړي چې ته زما صفات وکړه هغه سره پاسه دریم سو یا تقریبا صدري سو کاله سره پاسه درې سو کاله مخکې تیر شي خدا کوم خبره چې ما بیان کړه په دې خبرو باندې ځل الله گوا کوم او مته څه تخکاره مثالونه دغه د کتاب نه پیش کو که پیش نه کو په دې مسله متوین شو کنه خبر روان درسونه کې به تاسو نور د دین هم کلی مثالونه کلی دلیلونه ووري چې د انسان د توحید سره څومره محبت الله سبحانه وتعالى دې په موږ ټول باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي د عقیدې د زده کولو او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د توحید د زده کولو او په هغه باندې د عمل کولو بیا د هغې د بیانولو باقي مسائل او د کتاب شرح به ان شاء الله پر روان درسونو کې کوو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين